د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو تاسو د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول تیره برخه اورېدلې وه. په تیره برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وو چې د کلي کړتن بالې ورغږ کړه نه پوهېږم خو شاید کوم شپونکی به وي. حکیم وویل ولا که رښتیا درته ووایم نو د دې شپېلې په اورېدو سره مې د یو ځوان کیسه رایاده شوه. که مو خوښه وي درته وبه یې وایم. کلیوالو یې وویل چې داسې ده نو بیا څه ته ګورې ارشاد وکړئ موږ به درته غوږ ونیسو. هسې هم د شپېلې غږ ډېر خوندور لګي نو شپېلې سره څنګ کې به ستا څخه دا کیسه هم واورو. درنو اورېدونکو دا چې په 14مه برخه کې څه کېږي نو په ګډه به یې واورو. پیل کوو د ناول پر 14مه برخه. هغه وویل کیسه داسې وه چې د طاووس خان په نوم یو سړي د درخانې په نوم یوه ډېره ښایسته یو نازنین لور لرله. د رخو له سبق ویلو سره ډېره مینه درلوده. د کلي له ماشومانو سره یو ځای په جومات کې درس وایه. د طاووس خان کلي ته نږدې د مټوخیلو د قام حسین خان کلی و. حسین خان هم د آدم په نوم یو ډېر قوي او ښایسته زوی درلود. د حسین خان زوی هم د کلي په جومات کې سبق ویلو او د رباب غږولو سره ډېره مینه وه. آدم خان په خپل درسونو کې ډېر تکړه و او هر چا ورته د ملا صفت کاوه نو بیا هغه ته ځان رسوه. یو ورځ ورته چا وویل چې د برې دریم ملا صالح ډېر پوه سړی دی. هغه پاس پور شو او بر کلي په لور روان شو. کله چې هلته ورسېد نو سیده جومات ته ننوت. هلته پرې کوچني ماشوم سترګې ولګېدې. هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړه ماشومه ملا صاحب چېرته دی؟ هغه ورته وویل چې کور ته تللی اوس به راشي ته دلته کښېنه. لږه شیبه وروسته یوه نجلۍ چې توره لوپټۍ جومات ته راننوته دا جنۍ درخو وه. هغه چې د ادم خان ولیده نو د هغې څخه یې د نوم او د کلي پوښتنه وکړه. د ادم خان او درخو لومړی ځل لیدلی وه خو دا لیدل داسې وه لکه دوی چې په کلونو کلونو له یو بل سره پاتې شوي وي. ادم خان په اونۍ کې 3 ورځې حتما د درخو کلي ته راتلو تر څو د هغې له دیدن څخه برخمن شي. او د دوی په مینه باندې د کلي ملا خبر شو او هغه د درخو پلار ته ټوله کیسه وکړه. طاووس خان شتمن سړی و چې خبر شو نو سم د لاسې د درخانې لپاره یو بیل ځای جوړ کړ. طاووس خان خپله لور له ګودره هم منې کړه او خبره دا شوه چې ډېر وخت لپاره یې درخو او ادم له یو بل سره ونه لیدل. پر ادم خان د پلار حسین خان خبرېږي او د درخانې پلار طاووس خان ته مرکه ور واستوله چې درخو ادم خان ته وغواړي خو طاووس خان خپله لور ادم خان ته ور نه کړه. د درخانې لپاره یو بله مرکه هم راغله چې د پایو خان لخوا وه. هغه یو شتمن خان و او په سیمه کې ډېر زور لرلو. د درخانې پلار خپله لور پایو خان ته د ورکولو پرېکړه وکړه. درخانې چې خبره شوه نو ځان یې په کوټه کې بند کړو او په مخ یې څادر واچوه چې که هر څوک د دې کوټې ته راغلو نو دا به ځان ووژني. هغې خپل پاتې عمر د خدای پاک په عبادت کې تېرولو فیصله وکړه. د طاووس خان خور په براباس دره کې واده شوې وه او د هغې د لور لښکې نومېده. دا د درخانې د ماشومتوب ملګرې وه او دواړو له یو بل سره قول کړی وه که هر یو ودېده بله به د هغې واده کې ارومرو ګډون کوي. د لښکې واده جوړ شو. هغې مور ته وویل چې درخانې ورته راولي. مور یې پوهه کړه چې درخانې اوس په ډېره ستر کې ځان ساتي او د خپلې خونې څخه د وتلو قسم یې کړی دی او دومره لرې به رانشي. له هغې زړه صبر کړه. لښکې ورته ګواښ وکړو چې که درخانۍ رانغله نو دا به ډولۍ کې نه کښېني او زندۍ به غاړې ته واچوي. مور یې ولاړه او د درخانۍ پلار ته ټوله کیسه تېره کړه. هغه ورته ځواب ورکړو چې درخانۍ د خپل ستر د نه ماتولو قسم کړی دی. خور یې مروره شوه او ورور ته خیره وکړه. د درخانۍ مور ته په قهر وویل چې دې خیرو ته څه اړتیا ده؟ زما لور د خپل واک ده ورشه ورته ووایه او که زړی و نو در سره به روان شي. ترور یې درخانۍ ته د راتللو وویل نو هغې ورته ځواب ورکړو چې دا په ستر ده او بل کلي ته تلل ورته ګران وه. ترور یې ورته وویل چې تا په ماشومتوب کې له لښکۍ سره لوس کړی وه او اوس که ور نغلې نو هغه به ځان زندې کړي. درخانۍ چې دا خبره واورېده نو د تللو لپاره
لپاره آماده شوه. یو هوښیاره ښځه نرمۍ له ځان سره کړه او په ډېرو څادرونو لاندې پټې لښکۍ واده ته روانه شوه. ادم خان چې خبر شو چې درخانۍ د خپلې ترورزۍ واده ته د کور نه راوتلې وه، نو هغه هم واده ته د هلک لخوا ګډون وکړ. د لښکۍ د پلار په حجره کې د ټنګ ټکور محفل تود شو او ادم خان په خپل رباب یو نغمه وغږوله. په واده کې ورغلې ښځې د حجرې او د کور ترمنځ یو دیوال نه وار په وار لوړې شوې چې د رباب غږونکی ځوان وویني. په حجره کې ناستو ځوانانو هم دیوال ته پام شو. کله چې د درخانۍ وار راغلو نو هغې هم له دیواله سر ور پورته کړ. هغه وخت د دوی دواړو سترګې په یو بل ولګېدې، خو نورو خلکو هم درخانۍ ولیده. لښکۍ واده شوه، خو درخانۍ هم دلته د ترور کره پاتې شوه او پلار ته یې ځواب ور واستوه چې هغه ناروغه وه. په اصل کې ادم خان هغې ته یو پټ پیغام ورستولی و چې دی به د یو چینې پر غاړه د درخانۍ په انتظار وي. دواړو د چینې پر غاړه څو وارې له یو بل سره ولیدل او د زړه حال به یو بل ته ویلو. درخانۍ بیرته خپل کور ته ولاړه، خو د ګلینې له لارې د دوی ترمنځ لیکونه او زیات پیغامونه تلل او راتلل. ادم خان د میرو او بلو سره یو شپه د درخانۍ کوټې ته هم ورغلو. د دوی مینه او ملاقات پټ پاتې نه شول. یو ورځ چا پایو خان ته پیغور ورکړو چې درخانۍ غوښتې ده خو واده ورسره نه کوي. د طاووس خان د واده نیټه وغوښتله. د درخانۍ واده شو، خو پایو خان وویل چې هغه بد خوب لیدلی دی او تر 10 ورځو به ورته نږدې نه راځي. پایو خان په هغې مین و او دا خبره یې ومنله. هغه د خپلو ملګرو سره ښکار ته ولاړو. نو درخانۍ ادم خان ته پیغام ور واستوه. ادم خان هغې ته ځواب ور استولی و چې دا دې هماغې چینې ته راشي چې دوی پکې په لومړي ځل لیدلې وه. بیا دا د میرو او بلو سره پخپله هم چینې ته ور روان شو. درخانۍ د ګلینې سره هلته راغلې وه. نو ادم خان په خپله سپره کړه او یو بل کلي ته یې بوتله چې څوک ورباندې شک ونه کړي. دی هلته د خپل امانت په توګه ور وسپارله او په خپله کلي ته مخه کړه. پایو خان چې خبر شو نو بیرته راغلو او د کلي مشران یې راټول کړل. په جرګه کې دا فیصله وشوه چې درخانۍ د پایو میرمنه وه او د هغې تختول د ټول کلي سپکاوی وه. بیا څو کسانو د وسلو سره د درخانۍ د راوستلو لپاره هغه کلي ته لاړل. د پښتنو د ننواتو دود پر ځای ساتلو لپاره دوی وویل چې ادم خان لخوا راغلی و او درخانۍ له هغه ځای وویستله. تر هغې چې ادم خان او پایو د ملګري ترمنځ یو نښته وشوه چې پکې بالو ووژل شو. ادم خان د هغه پر مرګ سخت خفه شو او د بدل اخیستلو لپاره روان شو. د پایو سره وجنګېدو، سخت ټپي و او د خپل زخمونو د لاسه مړ شو. د قبر د هغې چینې پر غاړه جوړ کړ او پایو خان بریالی خپل کور ته ولاړ. درخانۍ چې د ادم د مرګ نه خبره شوه نو پایو ته زارۍ وکړې چې دا د هغه قبر ته تلل غواړي. د پایو خان زړه اوس ډاډه وه چې خپل رقیب یې وژلی وه. نو د درخانۍ او د هغې د خدمتګارې د تللو لپاره آسونه یې زین کړل. وایي چې کله درخانۍ د ادم خان قبر ته کېناسته نو په هغې لاسونه وغړول او د خپل مرګ دعا یې وکړه. ځینې وایي چې درخانۍ همالته مړه شوه او د هغې قبر هم د ادم خان په څنګ کې جوړ شو. ډېره موده وروسته هغه قبرونه یو ځای شول. اوس د بازدرې په هدیره کې یو لوی قبر ته خلک د ادم او درخانۍ قبر وایي. ټول کلی د شپونکي د شپېلې نغمې او د ملک خان ولي غمجنې کیسې ته غوږ و. خو کله چې کیسه خلاصه شوه نو ټولو سترګو له وخت کې ډنډ شوې. د عجب خان کلیوالو هم د شپونکي شپېلې او کیسې غمجن کړل. ګلمینه هم د شپونکي له درده ډکې نغمې نور هم پسې لګو کړه. کلی کې د ډزو غږونه وشول. شپونکي فکر وکړ چې زما دسماله لکه چې ورکړل. بیړه د کلي په لور را روان شو. شپونکی کلي ته راغی خو ګلمینه په ډولۍ کې ښکته کلي ته یوړه. کله چې هغه دیرې ته داخل شو په دیره کې ناستو خلکو ته سلام ورکړ. په دیره کې ناستو خلک ټول په قرار غږ وعلیکم سلام وویل او وروسته شپونکی ډېر ورخطا و چې اوس به پرې زیری کوي. خو کلیوالو یو له بل سره پسپسک کوه. بالاخره د غرمې ډوډۍ هم تیاره شوه. بیا هم چا څه ونه ویل. هغه د کلي څو لارې وڅارلې خو څوک ورته په نظر را نغلل. بیا له ملا نه پوښتنه وکړه، ملا صاحب غرمه شوه خو د رمو مالک را معلوم نه شو. خیر خو دی که نه؟ په منځني کلي کې ډزې هم وشوې، څه خبره خو به نه وي شوي. د رمو مالک تر اوسه ولې رانغی؟
قومندان ورته وویل جانو کینه زویا ډوډۍ وخوره. بیا به درته ملا صاحب ټوله کیسه وکوي. پوه به شي چې محمد یعنې د رمو مالک چېرته دی. د هغه زړه په درزېدو شو. ډوډۍ ته کېناست خو یوازې 2 کپه ډوډۍ وخوړه. نور د ملا هر کپ شماره چې کله به هغه ډوډۍ بس کوي او دا ورنه واوري چې د رمو مالک چېرته دی. ټول شپونکي ته د ډوډۍ خوړلو وویل خو هغه یوه خبره کوله زه موړ یم او بس تاسې خپله ډوډۍ وخورئ. ټول په ډوډۍ خوړلو مصروف شول او شپونکی یوازې په خپله ورانه جونګړې سترګې خښوي تر څو له حقیقته خبر شي. کله چې ډوډۍ وخوړل شوه نو حاکم صاحب په دسپاک خپله خوله او لاسونه پاک کړل. له دعا وروسته یې وویل ګورې کلیوالو زمونږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالی فرمایي ای د آدم زویا کته د کوم مصیبت په وخت کې صبر وکړې او د صدمې په اوله مرحله کې د ثواب غوښتونکی اوسې نو زه ستا لپاره تر جنت په بل اجر او ثواب باندې نه راضي کېږم. یعنې د دې په بدله کې تا جنت ته داخلوم. ګرانه شپونکیه تا پوره هڅه وکړه چې د خپلې مینې لپاره تعلیم وکړې او د خپلې کلیوالو سترګو منځني کلي ته پورته کړې. ځکه زموږ په کلي کې خلک ډېر بې سواده پاتې شوي دي او همدا وجه وه چې هغوی باور نه کوه محمد یعنې د رمو مالک ته د خدای اجر ورکړي چې پر تا یې تعلیم وکړ تا ته پیسې درکړې او دا دی ته نن له 12 ټولګي نه فارغ یې. ګرانه شپونکیه د خپل خدای شکر ادا کړه چې تا ته علم درکړ او ته له شپونتوبه ادا د یو خالم کېدو په لور روانې. شپونکي د ملا خبرو ته غوږ نیولی و او دې ته منتظر و چې کله به د رمو مالک په اړه ورسره خبرې کوي. نو پوښتنه یې وکړه ملا صاحب بېشکه ستاسې ټولې خبرې د کاڼي کرښې دي خو د رمو مالک اوس چیرته دی؟ ادا د مازدیګر شو او هغه راښکاره نه شو. صحیح خبره راته وکړئ په هغه څه شوي که څنګه؟ ملا صاحب بیا غاړه تازه کړه زویا محمد کاکا دې ویلي و چې کله شپونکی کلي ته راشي نو ورته به زما ټول مال ور وسپارئ او ورته وبه وایي چې خفه نه شي. ادا حقه لار ده موږ ټول په دغه لاره ځو. په دې سره د شپونکي د سر ویښتان نیغ ودرېدل. زړه یې له ژړا ډک شو. ملا ته یې ورغږ کړ آیا د رمو مالک مړ شوی دی؟ هغه وویل هو د زړه صبر درته غواړم. ستا لیدلی په زړه کې ارمان پاتې شول او وصیت یې درته دا و چې له ځانه به یو ستره شخصیت جوړوي تر دې چې د ملک شیرګل تا ته خپله راشي او درته ووایي چې زموږ د کلي نه یو پیغله وکړه. شپونکی ډېر زیات غمجن شو. په سترګو کې یې اوښکو تیاره راوسته. هغه په سلګو شو. قومندان یې په اوږه لاس کېښود. قومندان ته هم د محمد کاکا مهربانې څېرې زړه له ژړا ډک کړ. نور یې ځان کابو نه شو کړی او له شپونکي سره یو ځای ورسره خپلې سلګۍ ملګرې کړې. شپونکی له سلګیو ډک غږ سره وویل یو وار خو به مو راغوښتی وم چې د وروستي ځل لپاره مې لیدلی وای. زما د رمو مالک ولې داسې بې خدای په امانۍ لاړ؟ زه نو چاته تعلیم وکړم او ما خو ستا عزت او قول لپاره دا زده کړې وکړې. اوف خدایه صبر راکړې. ملا بیا وویل زویا صبر لره الله جل جلاله به اجر درکړي. صرف دعا ورته کوه ستا دعا هغه د ډېرې خوښۍ ورکولی شي. هغه ملا ته وویل د رمو مالک خو روغ و که نه؟ هغه خو کومه ناروغي هم نه لرله نو څنګه داسې یو ناڅاپه مړ شو؟ ملا ورته زیاته کړه زویا حدیث شریف دی چې مرګ یو ناخبره میلمه دی او بس چې څوک یې خوښ شي نو د هغه میلمه کېږي. داسې ناڅاپي راځي نو کله چې محمد له تا خبر شو چې ته په 10 ټولګي کې اول نمره شوې نو په هغه ورځ باندې ډېره خوشحاله وه. خپل هغه پسې حلال کړ په کوم چې د پسونو جنګونه ګټل. ټول کلي ته یې ډوډۍ ورکړه. له غرمې وروسته د منځني کلي په لور روان شو تر څو ملک ته دا زیری ورکړي. هغه هلته لاړ. بیا یې غوښتل چې تا ته مبارکي لپاره ښار ته درشي خو کله چې له منځني کلي نه راغی د مازدیګر لمونځ یې وکړ. له مانځه وروسته یې زړه ډېر تنګ و. موږ ترې پوښتنه وکړه بس یو خبره یې وکړه
چې په ننه خېټه کې مې اور بل دی. هلکان مو د منځني کلي حاکم پسې ولېږل خو هغه هم رانغی او ماښام یې له خولې سپین ځګونه راغلل او خپله وروستۍ خبره یې دا وه چې زما ټوله شتمنۍ یعنې ځمکه هر څه د شپونکي دي او سترګې د تل لپاره پټې کړي. هغه بیا ملا ته وویل زه غواړم د هغه قبر ته لاړ شم. ټول کلیوال د شپونکي سره د رمو مالک قبر ته لاړل. کله چې هلته ورسېد نو شپونکي ملا صاحب ته وویل ملا صاحب زه څه ووایم چې د ده په قبر ارامي راشي او ورسره د ټولې حاضرې مړي د قبر له عذاب څخه په امان شي. او ملا صاحب وویل رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې آیات کرسی مبارک آیات، سورت تبارک، سورت اخلاص او د قرآن کریم نور آیاتونه په هدیره کې ووایي نو د 40 ورځو لپاره په هغې هدیره عذاب ودرېږي او رحمت پرې ورېږي. د ملاله خبرې وروسته شپونکي په لوړ اواز آیات کرسي وویله او دعا یې وکړه او وروسته هغه ټولو کلیوالو ته وویل تاسې لاړ شئ زه وروسته کلي ته درځم. ملا او کلیوال بیرته کلي ته وګرځېدل خو په هدیره کې شپونکي یوازې پرېښوده. هغه د محمد کاکا قبر ته چمن راوړ او د قبر په سینه یې ښخ کړ. د کلي له ویالو یې اوبه راوړلې او چمن ته یې ورکړې او بیا د قبر شاوخوا سیمه له ازغیو پاکه کړه. د ځان لپاره یې ځای جوړ کړ. غوښتل چې همدلته نور ټوله زندګي تېره کړي او یوازې د الله جل جلاله عبادت وکړي او د رمو مالک ته هر وخت د قرآن کریم تلاوت او دعاوې وکړي. د لمر سترګه غرونو پټه کړه. د ماښام توره تیاره رانږدې شوه. اسمان هم ریز وه. ښه مې یاد شي د سپرلي موسم وه. په اسمان کې د برېښنا پړکېدا شروع شوه. قومندان او عسکر په تشویش کې شول چې شپونکی ولې رامعلوم نه شو. کلیوالو دوی ته د ماسخوتن ډوډۍ راوړه. قومندان یو کلیوال ته ورغږ کړ ای شپونکی خو راښکاره نه شو. کلیوال یې وویل هو هغه تر اوسه نه دی راغلی. تاسې مو ډوډۍ وخورئ زه به ورپسې ورشم او رابه یې ولم. له کلیوال سره دوه ځوانان نور هم ملګري شول او د هدیرې په لوري حرکت وکړ. کله چې دوی هدیرې ته ورسېدل نو هغه په خړو خاورو کې خیرن ناست ولید. د سر تور ویښتې د خاورو ګرد خړ پړ کړي وه. هغه د محمد کاکا په قبر سر ایښی وه. یو کلیوال په اوږه ورته لاس کېښود او ورته د تلو وویل خو هغه کلي ته د نه تللو وویل. کلیوالو بیا په بار بار ټینګار وکړ خو هغه ورسره ملتیا ونه کړه او په همغه ځای کې پاتې شو. د دوست راډیو درنو افزړه ته رانږدې اورېدونکو دا وه د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول 14مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه. دا چې تر 14مې برخې ستاسو درنه چوپړ ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ. بې مینې بې جانانه مه شئ. ښه وختونه.